اسلامی معلوماتو لپاره اسلامی معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. نن در سره د ګناه هغه نقصانات یا زیانونه شریکوم چې هیڅ کله به تاسو ونه کړئ. اول هغه ګناه چې د چا عمر کموي، له خپلې میرمن یا ښځې سره بده رویه ده، نو مهرباني وکړئ خپلې ښځې سره بده رویه مه کوئ. دویم په کومه ګناه چې په انسان لعنت ویل کیږي، دروغ ویل دي، نو مهرباني وکړئ دروغ مه وایئ هیڅکله هم. دریم له کومې ګناه چې رزق بندیږي هغه زنا کول دي، نو ای مومنانو د زنانه ځان وساتئ چې رزق مو پراخه شي. څلورم په کومه ګناه کې چې څوک بدنامیږي هغه نشه ده، نو مهرباني وکړئ ای مومنانو نشه مه کوئ. پنځم کومه ګناه چې ټول انسانیت تباه کوي هغه قتل دی، نو ای مومنانو هیڅکله هم څوک مه قتل کوئ، څوک بې ګناه مه وژنئ. شپږم له کومه ګناه چې نعمتونه کمیږي غرور او تکبر دی، نو مهرباني وکړئ ای مومنانو اول خو مسلمانانو سره غرور او تکبر ښه نه ښکاري، مهرباني وکړئ د غرور او تکبر نه ډډه وکړئ. اووم ګناه په رښتینې توبه کولو سره بخښل کیږي، یعنی ګناه چې د زړه نه ته توبه وباسې هغې سره بخښل کیږي، نو مهرباني وکړئ د زړه نه توبه وکړئ، نو د الله جل جلاله به موږ ته داسې ګناه څخه وساتي چې زموږ په هغې کې ډېر زیات نقصان وي. نو یا الله جل جلاله ته موږ د ګناهونو نه وساتې. نو که تاسو غواړئ چې دغسې نور معلومات تاسې ترلاسه کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ.